د کندوز کرنې ریاست مسؤلین وایي په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د بزګرانو لیوالتیا د شنو خونو جوړولو ته زیاته شوې او دا کار په بېلابېلو موسمونو کې د کرنیزو محصولاتو د تولید لامل شوی. در حدود بیشتر از 200 گرین هاوس در مرکز و ولسوالی ولایت کندوز احداث گردیده که حاصل آن نسبت به سال گذشته قناعت بخش است و دلیلش هم معرفی ورایتی های جدید است که از طریق ریاست زراعت جمع با شرکت های همکار ریاست زراعت و دسترس دیاخون قرار گرفته و همچنان کنترل آفات و امراض است و مشوره‌های تکنیکی توسط کارمندان ریاست زراعت است. تخمایی که ما از خارج وارد میکنیم کشورهای همسایه ها دور و نزدیک، فرض که مالای فرانسه میآید، ترکیه میآیند، دیگه ایران میآیند، از کشورهای دیگه دور و نزدیکی که ما میایم تخمای استاندارد است، اصلاح شده هستند و روز به روز الحمدلله دیاقین ما روی به تخمای اصلاح شده روی آوردن و تخمایی که از او کده بالاتر نباشند از او استفاده میکنن که تا حاصلات خوبتر بگیرن. په ورته مهال هغه شمیر کسان چې په دې کارخونه کې په کار بوخت دي خوښ دي چې په کور دننه ورته د کار او روزګار زمینه برابره شوې. یک لقمه حلال روزی حلال ما برابر میشه. اینجا کار و غریبی ما میشوه. ما خوشحاله شدم د کار و غریبی د می کار. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کلونو کې د کندوز په کچه کرنه او مالداري د پام وړ پرمختګ کړی او له همدې امله د لرو پرتو سیمو اقتصادي حالت تېرو کلونو پرتله ښه شوی دی.